هندي رسنۍ وایي طالبان د ټول شموله حکومت لپاره امریکا نه 4 میاشتې مهلت غوښتی. یو هندي رسنۍ هند 18 نیوز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې طالبان د دوحې په څه موده مخکې مذاکراتو کې له امریکا متحده ایالاتو څخه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره 4 میاشتې مهلت غوښتی دی. د راپور له مخې طالب لوري ژمنه کړې چې دغه طرحه به د 2022 تر مارچ میاشتې بشپړ او له امریکایي نورو لورو سره شریک کړي. سرچینو دا هم ویلي چې طالبان له داسې ژمنو سره افغانان او نړۍ غولوي څو پر واک د منګلو ټینګولو ښه فرصت پیدا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په تېره اقرب میاشت کې د پاکستان ته د سفر پر مهال ادعا وکړه چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د طالبانو نور ګڼ چارواکي هم خپله اداره ټول شموله ګڼي او پرې ملاحظې ردوي. له دې سره ویل کیږي چې د مخکیني حکومت چارواکي په ترکیه کې پر دې بحث کوي چې څنګه طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي. بل لور ته ځینو خبري سرچینو خبر ورکړی چې د جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر تاجکستان ته روان دی څو هلته د طالبانو پر ضد د پنجشیر د مقاومت جبهې له مشرانو سره وویني. اتمر او د پنجشیر جبهې د دواړو په رسمي ډول دا خبر نه دی تایید کړی. د دغو خبرونو په اړه د طالبانو دریځ لا نه دی څرګند شوی. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کومنټ کې را سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.